یو سړی سره یو خر و چې په هغه به یې ډېر زیات بوج وړو. خر سم تنګ شوي و. یو ورځ ستړی راغی، ډېر بېسوره و او ځان سره یې وي یو خو مالک را بندی خر وخت کارونه کی او تنها هم نه راکی په تش وهو گزاره کوم. یو ورځ ورته نیک ووی نن با در مال اوره بازار تا تکتا هو پا یو شرط سړی حیران شو. پا کم شرط شب ذراتا ویا لنجمارا شرط دا دی چې ته به زمانه روستو زه اوزه مخکې او بالا دا چې مال بستا پملا یو زبداسي روان یم سا دا سوایه ستا مطلب ساده هارا بیا بخلق وایي چې د هر نه یریږي د هر مینه لاته دی बच्चों दा चैनल सब्सक्राइब के